ولایت کې له 1000 زیاتو بزګرانو ته کیمیاوي سرې او د سبزیجاتو تخمونه وویشل شول. سلام ستړي مشئ، زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلئ. د غور ولایت د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست د افغان عاید موسسې په همکارۍ په لال سري جنګل او د ویلینه ولسوالیو کې 1444 بزګرانو ته کیمیاوي سرې او د سبزیجاتو تخمونه وویشل شول او هر بزګر ته 50 کیلو سپینه سره او 600 ګرامه د سبزیجاتو تخمونه ورکړل شول. مننه چې له موږ سره وئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې درسره یې سبسکرایب کړئ.